أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د احد غزا بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر پس له هغه څخه چې شپه د احد او مدینه منورې په مابین کې تیر کړه، د شنبه د ورځې په سهار د احد و طرف ته رهیس و او داسې ځای ته ورسېده چې دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابي منافق او د ملګری 300 نفر د مسلمانانو د لشکر څخه جلاس و او د مدینه منورې و طرف ته رهیس و چې د دوی دغه عمل په سبب د واقعي مسلمانانو دوی نوري ډلې هم ضعیفه شوه او د تګ اراده وکړه. خو بیا هم د الله عزوجل په مهرباني برته پاتې شوه. په دغه وخت کې عبد الله ابن حرام رضی الله تعالی عنہ چې د جابر ابن عبد الله پلار دی په منافقانو پسیسو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې وخپلی واجب وظیفه ته متوجي کی او راوی ګرځوي. ورته وایي داسې مکوئ، راسي فی سبیل الله جنگ وکئ یا اقلا د خپل ځانو څخه دفاع وکئ. منافقان ویل که موږ په دې پوسو چې خامخا جنگ پیښیږي نو موږ نتلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنگ کاوه. عبد الله ابن حرام رضی الله تعالی عنہ ځنې راوګرځېدی او د ځان سره وویل د الله دشمنانو، الله مو ورکه، الله عزوجل بخپل نبی ستاسې څخه مستغنی کی، یعنی تاسې ته به حاجت نسی پاتې. د دغه منافقینو په باره کې د سورة آل عمران 108 نمبر آیات نازل سو چې رب عزوجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، یعنی د دې د پاره چې الله عزوجل هغه کسان ښکارا او معلوم کی چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وو او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سو چې احد ته راځي د الله عزوجل په لار کې د کفارو سره جنگ وکړي یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپل ځانو، خپل مالو او خپل کورو دفاع وکړي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، نو دغه منافقانو وویل که موږ په جنگ پوهېدلای خامخا به مو ستاسې متابعت کړی وای. د دغه تلاوت شوی آیات شریف څخه چې د منافقانو قول دی 3 قسمه مطلب اخیستل کېدلای شي. اول دا چې دوی وایي اصلا جنگ نه پیښیږي، دا فقط یو اوازه ده، جنگ نشته، که موږ په دې پوسو چې جنگ کیږي نو خامخا ستاسې سره ملګری کېدو. دوهم دا چې کچيري یو منظم او پر قانون موافق جنگ وای نو موږ به خامخا ستاسې سره پاتې سوي وای. مګر اوس د یو طرفه 3000 منظم لشکر دی او د بل طرفه فقط 1000 نفر به وسلې او اسلحه در بدر مسلمانان دي. دا خو جنگ نه دی، فقط د خپل ځان هلاکول دي. دریم دا چې کومج په جنگي فنونو او قوانینو پوهېدلای نو خامخا ستاسې سره پاتې کېدلو چې دا یې په حقیقت کې مسلمانانو ته طعنه او پیغور ورکاوه چې تاسې زموږ مشوره نه کړه قبوله چې په مدینه کې به پاتې سو او د نورو په نظر مو عمل وکړي راووتلاست. د دې دا معنا و چې موږ په جنگ نه پوهیږو او تاسې پوهیږئ، نو موږ ناپوهان د چی شي د پاره د خپل ځانو سره بیا یاست. مقصد دا چې منافقانو د درواغو په بهانو او پلمو خپل ځانونه د جنگ څخه وکشه او لاړ. الله عزوجل دغه منافقانو دغه جواب د تکذیب په باره کې فرمایي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان، دوی
دغه منافقان په دغه ورځ چې دغه خبره کوله و کفر ته ډیر نږدې و نسبت و ایمان ته. دغه منافقان چې په زړه کافران او په خوله مسلمانان و د احد د جنگ په وخت کې په توش بهانو او پلمو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه جلاس و او بیرته مدینه منوره ته رهیس و. دغه د دوی ظاهری حالت هم تر ایمان و کفر ته ډیر نږدې دی او په خپل دغه عمل سره مسلمانانو ته ضرر او کفارو ته ګټه رسوي. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. دغه منافقان په خپل خلو سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې د هغه تصدیق نشته. والله اعلم بما يكتمون. او الله عز وجل په هغه څه ډیر ښه عالم او خبر دی چې دوی په خپل زړه کې پټوي. دوی خو په ژبه سره وویل لو نعلم قتالا لاتبعناكم. او هغه څه چې د دوی په زړه کې دي هغه نه وایي، خو د دوی په زړه کې دا و چې شدي چې مسلمانان مغلوبه او ناکام شي او موږ به بیا د خوشحالي اتړونه کوو. خیر، اوس خو 300 نفر منافقان د مسلمانانو څخه جلاس و او پات لشکر چې ټول 200 نفر وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن پر طرف ورهی کی. خو دلته بیا یو بل مشکل پیښ دی. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس غواړي چې د مسلمانانو لشکر داسې ځای واړوي چې د احد غریه وشاتوي. مګر اوس د مشرکانو د لشکر ډیرو حصو په داسې ځایو کې اړولې دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک موږ پر داسې لار و احد ته ورستلای سي چې د کفارو پر لشکر نسور. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زمور ولم. او بیا د احد د غره و طرف ته داسې یو لاند لار اختیار کړه چې د بنی حارثه په حره او کشتو کې تیرېده او د مشرکانو لشکر د غرب وخواته پاتې کېدی. په دغه لار کې لشکر د مربع ابن قیظی پر کشت ورغلی چې دغه سړی په ښکارا د اسلام دعوا کوي او په ځړ کې منافق وو او په سترګو هم ړوند وو. کوم وخت چې مربع ابن قیظی پوسو چې لشکر زما په کشت کې تیریږي نو د لشکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو خاوري ورپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي کته رسول الله یې تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تیر سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي موږ مجبور یو، بل چاره نه لرو، دغه لار موږ به هغه خپل ځای ته رسوي. منافق وایي یا دا زما د کشت څخه به نه تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وایي بل لار نسته، موږ باید پر دغه لار تیر سو. خو سړی ممانعت کوي حتی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بے ادب خبرې کوي. مسلمانان ورته مخسوه چې دغه منافق ووجني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږدي دا لوند د سترګو او لوند د زړه دی او په کشف کې تیر سي. نو مسلمانان په کشف کې تیریږي او دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته بد وایي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د احد وغره ته ورسېدل او هلته په داسې یو ځای کې واړول چې د لشکر مخ د مدینه منورې و طرف ته او شایه د احد د غره ولولو لا شوته و چې په دې ډول سره د کفارو لشکر د مسلمانانو او مدینه منورې په مابین کې و. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر جوړ او منظم کړ. د جنگ د پاره قطار قطار ودرول. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په یو شی باندې او د هغه څخه تشویش لري. هغه دا چې کوم وخت چې جنگ شروع شي د مسلمانانو شا وغرته ده د شاده طرفه څوک حمله نسی پر کولای مګر هلته د دوی و جنوبي طرف ته یو کوچنی غرسته ممکن دغه غره د طرفه څخه د دشمن دخوا یو څوک راسي. د جنگ په وخت کې به د مسلمانانو فکر او توجه د مخ و طرف ته وي، شاته به څوک نیوي متوجه
او که دشمن دغه کوچنی غره تر شا راتیر سي نو به د مسلمانانو تر شا وي. او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کوچنی غره لاندې دی. که څوک پر دغه غره لوړ وي د جنگ میدان ټوله تر لاندې کیږي او په غشو یې وشتلای شي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په دغه کوچنی غره بند و. خو دغه لارې د بندولو لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماهره غشو وشتونکو یو ټولي انتخاب کړ چې د 500 نفرو په شاوخوا کې و. او دغه ټولي مشر عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري الاوسي البدري رضی الله تعالی عنه مقرره کړ چې دغه غرته په ورسته کې د جبل الرمات یعنی د وشتونکو غر په نامه سره ویل کېده. او ویل کېږي چې دغه غر د مسلمانانو د لشکر د جنوب شرق و طرف ته واقع و او تقریبا 150 متره د مسلمانانو د لشکر د موقعیت څخه لري و. ورونو زه ولې دغه ځایونه په داسې تفصیل سره درشم؟ دا د دې لپاره کوم یو وخت د مدینه منورې زیارت په نصیب سو او د احد و شهیدانو او غره ته ورغلاست د شهیدانو قبرونه دغه غر او میدان جنگ به ټول وویني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غشوشتون کې امر کړ چې دغه غره پر سر بناست یاست او ستاسو وظیفه دوه شی دي. فقط دغه دوه کار به کوي. اول هر څوک چې وغواړي چې دغه لارې څخه میدان جنگ ته ورسي هغه به نه پرېږدي چې د شاده طرفه پر موږ راسي. په غوښه ولي که موږ کامیاب وو که ناکامه تاسو به پر خپل ځای ثابت ولاړ یاست چې تاسو د طرفه څخه څوک را نسی. کوم ولید چې موږ وژل کیږو بیا هم زموږ کومک مکوي او کوم ولید چې موږ غنیمتونه ټولو بیا هم په هغه کار کې زموږ سره ګډون او اشتراک مکوي. او بل دا چې دغه لوري څخه به په میدان جنگ کې پر کفارو د غشو وارونه کوي ځکه دغه 50 نفره هغه شوشتون کې و. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر و دغه 50 نفرو ته واضحه او روښانه و چې تاسو وظیفه ده که موږ کامیاب هم سو تاسو به تر هغه خپل ځای نه پرېږدئ چې زما امر درته راځي او که موږ غنیمتونه ټولول تاسو به په دغه کار کې زموږ ملګرتیا نه کوئ او که موږ مات سو شکست مو خوري بیا به هم تاسو زموږ د کومک لپاره خپل ځای نه پرېږدئ. نه به زموږ په کامیابی او نه به زموږ په شکست کې خپل وظیفه پرېږدئ. دغه امر یې و دغه 500 نفرو ته په تکرار سره ووایه چې تاسو وظیفه دغه ده. امر واضح او صریح دی. تاسو ته د خپل ځای څخه بیل زما د امر څخه بل په هر سبب حرکت کول منع دي. دغه نفرو هم دغه امرونه په دغه وضاحت سره واورېده او قبول یې کړ. نو د غره پر سر دغه ډلې په تعینولو او کښینولو سره او په دغه شدید اوامرو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه یوازنی لار چې ممکن د هغه طرفه څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو ډله د شاده طرفه د مسلمانانو وصفو ته ورسي او پر مسلمانانو را وګرځي بند کړ. پاتې سو د مسلمانانو نور لشکر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر پر راسته طرف منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه د قومندان په صفت مقرره کړ او د لشکر پر چپه طرف یې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مقرره کړ چې مقداد ابن الاسود معاون او د زبیر رضی الله تعالی عنه وظیفه داوه چې د خالد ابن ولید د سپرو د ټولي مخه بنسي او د لشکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامدار پهلوانان او هغه مشهور دلاوره کسان چې هر یو یې په جنگ کې پر زرو حساب ودرول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ نقشه ډیره دقیقه او حکیمانه و چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري قیادت نبوغ او عبقریت ښکار کېدی. او دا ممکن نه ده چې هیڅ قومندان دي چې هر څونه په جنگ هم پوهوي تر دغه دقیقه او د حکمت ډکه نقشه جوړه کړي. اولا یې د جنگ په میدان کې هغه ډیر ښه او مناسب ځای ونیوي که څه هم د دشمن لشکر تر دوی د مخه و میدان جنگ ته راغلی او دوی وروسته راغلي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دقت او حکمت ځان و داسې ځای ته ورساوه چې شاه او د شاه راسته طرف یې په غرو ساتلی و.
په چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه خالیګاه موجوده و او د دې امکان وو چې دشمن دې دغه طرف څخه راسي، هغه د دغه 500 نفرو غشوشتونکو په ذریعه وساتل او د خپل لشکر د پاره داسې یو لوړه اختیار کړ چې لشکر شکست هم وخوري و تیښتې ته نه مجبور کیږي، چې دای دشمنان ونیسي او بندیان یې کړي. او کبیا چیرې دشمن وغواړي چې ودغه لوړې تفسیر وخیږي، ډېر ځاني تلفات به ورکوي او دشمن یې ودې ته مجبور کړي چې د خپل لشکر د اړولو لپاره کښته ځای ونیسي، چې په نتیجه کې دشمن کامیاب هم سي، د فتح او نصرت فائدې او ثمرې لاس ته نشي راوړلای. او که کامیابی د مسلمانانو و، دوی ځینې تښتېدلای نشي او د مسلمانانو د لشکر د شمیر کموالی په خپل دلاوره او زړوره اصحابو پوره کړ. نو د نبوي لشکر تیاری او آمادګي د احد د جنگ د پاره د هجرت په 3 کال د شوال د میاشتې په 9 تاریخ د شنبه د ورځې په سهار په دغه ذکر شوی ترتیب سره ونیول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دوی زغری سر پر سر سره اغوستي د لشکر په مابین کې ودرېدي او ویل تر هغه به په جنگ شروع نکوي چې ما نه امر کړی، او اوس خپل اصحاب و جنگ ته په قسم طریقو تشویقوي او دلاوره کوي. ویل که تاسو په جنگ کې صبر وکړئ او ثابت پاتې شئ، ستاسو د کومک د پاره به ملائکه راسي، ځکه الله عزوجل په 300 ملائکو وعده ورسره کړو. د بدر په غزا کې الله عزوجل زر ملائکه راولېږي او اوس یې په 300 بلکې تر هغه هم زیاتې وعده ورسره کړې ده، په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابت ودرېږي. الله عزوجل د سورة آل عمران په 123 نمبر او رستنوي آیاتو کې فرمایي: اذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. يعني كم وقت تا مؤمنانو تویل چې آیا ستاسو د پاره دا بس او کافی نه ده چې ستاسو رب ستاسو سره په 300 ملکو چې د اسمان څخه را لېږل شوي وي کومک وکړي. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. هو کتاسو صبر وکړي او د الله جل جلاله څخه وبېریږي، دغه 3,000 ملائکې مو بس او ستاسو د کومک د پاره کافی دي. او که مشرکان پر تاسو په ناڅاپه ډول راسي، ستاسو سره به ستاسو رب په 15,000 علامه لرونکو ملائکو کومک او مرسته وکړي. هلته داسې اوازه نشر او خبره سوه چې کرز ابن جابر د لوی لشکره سره د کفارو د کومک د پاره را رهیدي. نو الله عزوجل د مسلمانانو د اطمینان د پاره و فرمایل چې 3 نه بلکې 15,000 ملائکه به ستاسو د کومک د پاره درولېږم. مگر هو تاسو باید پوښی چې دغه د ملائکو لېږل فقط ستاسو د اطمینان او خوشحالي د پاره دي چې زړه مو پر قرار شي، کنه په حقیقت کې نصر بری او کامیابی یوازې د الله عزوجل د طرفه دي. نو ځکه الله عزوجل په فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. او الله عزوجل ندی ګرځولي دغه مرسته او مدد مگر ستاسو د خوشحالي د پاره او د دې د پاره چې ستاسو زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي. ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. او نه د مرسته مدد نصرت کامیابی مگر د طرفه د الله، هغه چې ډیر قوي او غالب دی، او هغه الله چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي. ورونو یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علماء کرام او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل شوي دي او ځینې وایي چې د بدر په ورځ نازل شوي دي. څرنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نو ذکر کړي، نو دلته می ذکر او بیان کړ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي، کوم صبر وکړي
او ثابت پاتې سواست لکه څنګه چې په بدر کې ستاسو د کومک د پاره ملائکه راکښته شوه دلته به هم ستاسو د کومک د پاره درته راسي مگر هو صبر پکار دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب و صبر ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې ټینګ او ثابت ودرېږي ځکه تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمیر 200 نفر دي او کفار 3000 نفر دي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل تور پورته کړ ویل څوک د غزما تور د هغه په حق اخلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل یا رسول الله زه اخلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځنی را استکړه ورې نک حمزه رضی الله تعالی عنہ کښینستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا تور پورته کړ او وی شوروي ویل څوک د ازما تور د دې په حق اخلي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل زه غواړم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کی تور یې نکړور علي رضی الله تعالی عنہ هم کښینستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل څوک دغه تور د دې په حق اخلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمزوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل زه غواړم یا رسول الله بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کی او تور ورنکړ زبیر رضی الله تعالی عنہ هم کښینستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل څوک دغه تور د دې په حق اخلي مقداد رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل زه یا رسول الله ورون دغه نفر چې تر اوسه د توري اخیستلو د پاره ولاړ شوی دي ټول د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاوره او تکړه جنگي پهلوانان او قهرمانان دي په نور ټول مسلمانانو کې یا خود دوی په مثل نسته او کوي ډیر به کم وي ته فکر وکړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې چې دا بیا په ورسته کې وو کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصر کې و عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته کومک ورلېږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته لیکلی و ما اتذر نفر ستاده کومک د پاره درولېږل حال دا چې د لشکر شمیر 4000 نفر وو نو بیا په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا واضح کړ چې هو د دغه لشکر سره چې 4000 نفر دي 4 نفر قومندانان ورسره دي چې هر یو یې ماته پر 0 نفر حساب دي چې په هغه 4 نفرو کې یو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او بل مقداد رضی الله تعالی عنہ چې دغه نفر هر یو یې پر 0 نفر حساب و دا د دغه نفرو جنگي طاقت او مهارت مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل تور ودغه نفر تور نکړه او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور دغه نفر و نخلی نو به څوک اخلي خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل تور د 15 وار د پاره پورته کړه او وی فرمایل څوک دغه تور د هغه په حق اخلي ابو دجانه الانصاری رضی الله تعالی عنہ چې نوم یې سماک ابن خرشدی ولارسو ویل یا رسول الله دغه توري حق چی شدی اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه پښتنی انتظار کاوه تر اوسه چا پښتنه نه د زدي کړي چې حق یې چی شدی هر یو بیل پښتنی ویل چې زه غواړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د دې توري حق دادی چې دونه وهل به پکوي ترڅو چې کژیږي یعنی په دې تور به دونه کفار وهي چې د ډیرو وهلو څخه تور کژس ابو دجانه الانصاری رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله زه د دې په حق سره اخلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور و ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ تر اندازې زیات خوشاله شو ځکه دا هغه تور ده چې ډیرو لوی پهلوانانو و نخسته او اوس د په نصیب شو او په دغه کار سره د درجه او مقام لوړ او ښکارا شو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هغه تور واخسته چې هغه 4 جنگي قهرمانان د هغه پاکستانو نسو موافق او اوس د په نصیب شو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې په خپل هم شجاع او دلاوره جنگي پهلوان وو د جنگ په وخت او میدان کې به په کبر او غرور ناز او نخرو تکاوه
او د یو سور دسمال درلودي. کم وخت چې به دغه دسمال پر سر وتړي خلق به پوس و چې د مرګ تر وخت جنگ کوي، یعنی به له مرګ د میدان جنگ څخه نوځي. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر واخسته، هغه سور دسمال د جیب څخه راويستي او پر سر یې وتړي او د دوه لشکرو په مابین کې په فخر او غرور سره تک کوي. یوې خوا او بلې خوا ته کږيږي، تر پورته کښته کوي، په خلقو یې ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل او وی فرمایل دغه تک داسې تک دی چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی خوش بل دغه سزا څخه، یعنی که فخر پر کفارو یې پروا نه کوي، بل نو په هر ځای او هر وخت کې الله او رسول الله فخر او غرور نه خوښوي. دا خو د مسلمانانو د لشکر حالو. هلته مشرکانو خپل لشکر د پخوانی جنگو پر نظام موافق جوړاوه. د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن صخر ابن حرب، هغه چې د لشکر په مابین کې مرکز و، او د لشکر د راسته طرف قومندان خالد ابن ولید و چې په دغه وخت کې مشرک و، او د لشکر د چپه طرف قومندان عکرمه ابن ابي جهل و، او د لشکر پیاده قومندان صفوان ابن امیه و، او د لشکر د وشتونکو قومندان عبد الله ابن ابي ربيعه، او د لشکر د بیرغ مسؤلیت د بني عبد الدار وظیفه، چې دغه منصب و بني عبد الدار ته هغه وخت ورسېدلی وو چې بني عبد مناف تر قصي ابن کلاب ورسته د قریشو په مابین کې منصبونه او وظیفې سره ویشل. نو د جنگو د بیرغ اخیستلو وظیفه و بني عبد الدار ته وسپارل شو، او هیڅ نه سوای کولای چې دغه منصب د دوی څخه واخلي. دا کار لکه سقایا او رفاده، یعنی حاجانو ته اوبه او ډوډۍ ورکول، لکه د کعبه شریف پوښول او داسې نور کارونه چې ویشل شوی وو. د بني عبد الدار میراثي وظیفه و. نو ابو سفیان چې د لشکر عمومي قومندان وو، د دې د پاره چې د دوی احساسات و پاروي، ورته وویل یا بني عبد الدار، د بدر په ورځ بیرغ ستاسو سره وو او موږ ته هغه را پیښ شو چې را پیښ شو. خلق بیرغ ته ګوري، که بیرغ ولوېدی لشکر ماسو، نو یا بنن د بیرغ پوره ساتنه کوي، یا یې موږ ته را پیښ دی چې موږ یې ساتنه وکړو. ابو سفیان په خپل مقصد کې کامیاب شو. بني عبد الدار د په خبرو په قهر او غضب شو، ویل موږ خپل بیرغ و تا ته در تسلیم کو، ته به ووینې چې د جنگ په وخت کې موږ څه کارونه کوو. او واقعا هم بنو عبد الدار په جنگ کې داسې ثابته ودرېده چې د خپل پلرو نسل یې ټول ختم کړي، یعنی ټول د مرګ تر وخته ثابت ودرېده، او ټول د مسلمانانو د طرفه ووجل شو چې قصه به ورسته واوري. د جنگ تر شروع کېدو د مخه قریش غواړي چې د مسلمانانو په صفو کې تفرقه او نزاع واچوي. نو دغه مقصد د پاره اولا ابو سفیان و انصار ته حال ولېږي چې ورته ویلي موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مهاجر مسلمانان وو. نو ویل موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي، د هغو سره تر جنگ کولو وروسته موږ درڅخه ځو، موږ ستاسو د جنگ د پاره نه راغلي. مګر دغه کوششونه د اهل ایمان په مقابل کې چې غرونه د ځای څخه اړوي کومه نفع او فائدہ نشي رسولای. د انصارو د طرفه په جواب کې داسې خبري ورته وسوي چې کفار د هغو خبرو په اوریدلو هیڅ کله نه وخښ. اوس چې د جنگ وخت نور هم نږدې شو، دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده. قریش بیا هم د مسلمانانو د تفرقه او اختلاف لپاره یو بل نقشه جوړ کړه. هغه دا چې د مشرکانو یو بل خائن نوکر چې ابو عامر الفاسق ورته ویل کېده، چې دغه سړي اصلي نوم عبد عمر ابن صیفو او پراهب سره مشهور وو، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راهب پر ځای فاسق وباله. دغه سړی د جاهلیت په وختو کې د اوس او خزرج و قبیلو ته ډیر محترم وو او په شسترګه ورته کتل. کوم وخت چې مدینه منوره ته اسلام راغلی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنی اعلان پشکاره او واضح ډول سره وکړ. او بیا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې اسلام نشر شو، نو د په مدینه منوره کې نور ژوند نسوای کولای.
نو یې مدینه منوره پرېښول او شام ته ولاړ. کوم وخت چې واورېد چې کفار د مسلمانانو د جنگ د پاره تیاری نیسي نو دی هم راغلی او د کفارو په لشکر کې شامل او داخل سو. نور هم کفار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته تشویقوي او مشرکانو ته ویل کزما قوم ما وویني خامخا زما متابعت کوي او زما ملګری کیږي. نو اوس دغه سړی یعنی ابو عامر الفاسق دوه حبشي مریانو سره و میدان جنگ ته ورووتی او په لوړ आवाज یې خپل قوم ته ورناري کړ یا معشر الاوس ز ابو عامر یم ستاسي او د محمد سره څه ما تراسي ز ستاسي مشر او سردار یم. د اوس او خزرج قبیلو په جواب کې ورته ویل چپسه اې د الله دشمنه الله دې تا په موږ نه ویني. د او نور کفارو هیڅ دا فکر نکاوه چې د قوم دی ودته داسې سخت جواب ورکړي ځکه دی په دوی کې د لوړ مقام خاوند وو او هغه اوس داسې سخت جواب ورکړي. نو ابو عامر وویل والله زما قوم ته تر ما ورسته شر پیښ شوی دی. ویل پتاسې څه شوی دی ما نه قبلوي. خیر ابو عامر د کفارو په لشکر کې پاتې سو او په دغه طریقه سره د مسلمانانو د تفرقې لپاره د مشرکانو دوهمه نقشه هم ناکامه سو او د کفارو دغه د تفرقې اچولو کوششونه پر دې دلالت کوي چې دوی د مسلمانانو څخه بیریده. که څه هم کفار ډېر او په اسلحه مجهزه و بیا هم دغه لږو مسلمانانو بیره او هیبت پر دوی غالب وو او غواړي چې دغه لږ مسلمانان هم سره وپاشي. ابو عامر الفاسق تر جنگ د مخه یو بل کار هم کړی وو. هغه دا چې په میدان جنگ کې لوی لوی غارونه د دې لپاره وکیندل چې د جنگ په وخت کې مسلمانان ورولويږي او تاسو ته معلومه ده که څوک و یو غار یا کندې ته ولويږي هغه په اسانه سره وژل کیږي. نو ابو عامر څو نفر هم د ځان ملګری کړي وو او غارونه کیندي د پاره د دې چې مسلمانانو ورولويږي. قریش هم هل تخپل لشکر و جنگ ته تشویقوي مګر د هغو تشویق داسې نه دی لکه د مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملائکو په نزول زیری ورکوي او یا داسې نور د تشویق او ترغیب کارونه. د کفارو د تشویق د پاره فقط شذي وي. اوس د مشرکانو شذي چې مشره د ابو سفیان زوجه هند بنت عتبه ده په جنگ کې د ګډون او اشتراک خپل حصہ اخلي. د لشکر د صفو او قطارو په مابین کې دریه پلاس ګرځي دریه وهي او د جنگیالیو د احساساتو د پارولو د پاره بیتونه او اشعار وایي. په غزلو کې به داسې اشعار ورته ویل که کامیاب اسواست موږ به محبت در سره کوو کور بچي به درته اوارو بالښتان به درته یږدو موږ به در سره لاس تر غاړه یو او داسې نوري به حیا خبري. او کنا کام اسواست دشمن ته مشاو ګرځول نه تاسو زموږ یاست نه موږ ستاسي. دا د قریشو د تشویق طریقه و. د مخه تر جنگ د مشرکانو څخه یو نفر چې نوم یې جبیر ابن مطعم و یو حبشي مریی درلودي چې د مریی نوم یې وحشي ابن حرب و. دغه وحشي په نیزه وشتلو کې ډېر ماهر و. په نیزه داسې وشتل کول چې هیڅ واره نه خطا کېدی. نو دغه وحشي مریی وایي زما د مالک جبیر ابن مطعم اکا چې تعیمه ابن عدی نومېدی د بدر په ورځ ووژل شو او اوس چې خلق و احد ته ځي نو ماته جبیر وویل کتا حمزه د محمد اکا زما د اکا په عوض ووژي ته حر او آزاد ستا آزادي د حمزه په وژلو پورې تړلې ده. وحشي وایي ما هم دغه سودا قبول کړه او د مشرکانو سره وجنګ ته راووتم. په خپل سر کې د خپل آزادۍ خیالونه او فکرونه راګرځوم. زما نه د جنگ او نه د لشکر سره تعلق شته فقط خپل آزادي غواړم بل د هیڅ شي په فکر کې نه یم بیل د حمزه د وژلو. نه غواړم چې څوک ووژنم او نه غواړم چې په بل شي کې اشتراک وکم بل هیڅ مقصد نه لرم بیل خپل آزادۍ چې هغه د حمزه په وژلو پورې تړلې و. نو وحشي فقط دغه مقصد د پاره د جنگ و میدان ته داخل سو چې حمزه ووژني او دوی آزاد شي. دا و میدان جنگ ته د وحشي دراتک سبب. محترم ورون
د مخه تر دې چې د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم خپل یو عذر به درته بیان کم. هغه دا چې د احد جنگ د ورځو او هفتو جنگ نو چې د هر ورځې واقعات په ترتیب سره درته بیان کم. د احد د جنگ ټوله وخت او موده فقط نیمه ورځ و. په سهار کې شروع شو او ماپښین پای ته ورسېدی او واقعات خورا ډیر دي. په یو لحظه او یو وخت کې دلته او هلته دوري هوري قسم قسم مختلف واقعات پیښیږي. که څه هم زه به تر ډیرې اندازې کوشش وکم چې واقعات په ترتیب سره بیان شي، خو بیا هم نسم کولای چې ټول واقعات په پوره ترتیب سره درته بیان کم، ځکه په یو لحظه کې مختلفې واقعې پیښیږي. نو خود د حالاتو د بیانولو لپاره یو د میدان جنگ یوې حصې ته ځم او بیا بلې ته د پوره ترتیب مراعات نسم کولای. دغه عذر می تاسو قبول کړئ او اوس به د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم. دوه لښکره سره نږدې شوه او د جنگ اولنۍ مرحله شروع شوه. د جنگ اول پیلوځي د مشرکانو د بیرغ اخیستونکي طلحه ابن ابي طلحه العبدري چې دا سړی د قریشو د مشهوره او دلاوره پهلوانانو څخه و. دا سړی پر اوښ سپور و میدان جنگ ته راووتی او ویل څوک مبارزه را سره کوي. د قوت او دلاوري په سبب خلق ځنې ګوښه شو، مګر زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ورته مخ شو. هیڅ مهلت ورنکي د زمري غوندي حمله پر وکړه. پس غستا ور په حواسو هل تلور د اوښته ور وختي. سړی په یو حمله د اوښه څخه کښته وغورځاوه او دوی پر وغورځېدی او د په توره حلال کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه په زړه پورې حمله او د کافر وجل ولیده تکبیر یې ووایه او مسلمانانو هم تکبیر ورسره ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه او وی فرمایل هر نبی لره حوارسته او زما حواری زبیر دی. په دې جنگ کې هغه پهلوانی چې د جنگو په شروع کې بکیده نه وسو. جنگ شروع شو او لشکري یو په بل سره ګډ شوه. د میدان جنگ په هر نقطه کې دوه لشکره سره اخته دي. په هغه وخت کې د عربو د جنگ طریقه داسې و، هر لشکر به یو لوی بیرغ درلودي. کله د هر طرف بیرغ ولوېدی او بیا به نو سپورته هغه لشکر ماتو، او کله بیرغ ولاړو معنا دا چې لشکر منظم ثابت او قائم دي، نور هم جنگ کوي. کله بیرغ ولوېدی او بیا به نو سپورته معنا دا چې لشکر شکست وخوري او د تیښتې په حال کې دي. مقصد دا چې یوازې د عربو نه بلکې په پخوانیو جنگو کې د لشکر حال پر بیرغ معلومه دي چې لشکر قائم دي او نور هم جنگ کوي، یا دا چې لشکر شکست وخوري او تښتي. اوس د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه دی او د کفارو بیرغ د بنی عبد الدار چې د قریش یو شاخ دی د هغو څخه دی. د بنی عبد الدار اول بیرغ اخیستونکي چې طلحه ابن ابي طلحه او د زبیر رضی الله تعالی عنه د طرفه ووجل شو. بیا نو بیرغ د هغه ورور عثمان ابن ابي طلحه واخیستی. او دا خو مهم په یاد دي چې ابو سفیان ورته ویلی و چې یا بنی عبد الدار د بدر په ورځ هم بیرغ ستاسو په لاس کې وو او ولودي، کنن ورځ هم بیرغ د څخلويږي اوس یې لاره پرېږدي. هغه ول قسم دی هیڅ کله به بیرغ ولودلو ته نه پرېږدو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې جنگي پهلوان او قهرمان دی او دا هم ورته معلومه ده چې د کفارو د شکست د پاره اسانه لار ده چې بیرغ ولويږي. نو یا د جنگ په شروع کې یو څو نفر د ځان ملګری کړه چې د کفارو بیرغ به ثابته او ولاړ نه پرېږدو. اوس چې عثمان ابن ابي طلحه بیرغ پلاس شعرونه وایي میدان جنگ ته راووتی. حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ پر طرف ډیره سخته او شدیده حمله شروع کړه. چپه او راسته طرف ته وهل کوي، کفار وژني لکه ژرنده چې په مخ ورځي هغه میده کوي. څو د کفارو بیرغ ته ورسېدی، هغه نفر چې بیرغ په لاس کې وو په توره یې پر اوژه ووهه، لاس یې د اوژې سره په حواسو حتی سږي معلوم شو. دا خو ووجل شو او د جنگ په اولو دقیقو کې د کفارو بیرغ ولوېدی. ډېر ژر د ابو طلحه بل زوی ابو سعد ابن ابي طلحه بیرغ پورته کړ.
حمزه رضی الله تعالی عنہ چې تر اوسه لا عدالت دی پر هغه هم حمله وکړه دا یې هم وواژه. دوهم وار بیا د کفارو بیرغ ولوېدی. ورونو دغه د بیرغ اخیستونکي چې وژل کیږي د جنگ کار دی. د هر طرفه د بیرغ پر اخیستونکي وارونه کیږي. نو ځکه دغه وژونکي په نامه کې ځینې وختونه اختلاف راځي او دغه اختلاف د قبلولو وړ دی. ځکه یو راوی یو نفر لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکي ووژي او بل راوی د بل نفر واری لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکي ووژي. نو دلته که په ځینو روایتو کې د وژونکي په نامه کې اختلاف راسي قابل د تشویش نه دی. مقصد د کفارو د بیرغ اخیستونکي پرله پسې وژل کیږي. خیر د کفارو بیرغ د دوهم وار د پاره ولوېدی. کفار وارخطا سو چې د جنگ په شروع کې د دوی بیرغ دوه وار لویږي. دا وار بیرغ د ابو طلحه المسیح مسافع ابن طلحه پورته کوي او کفار پر حمزه رضی الله تعالی عنہ راټول سو حمله پر کوي. د بیرغ څخه منع کوي. د جنگ شدت د بیرغ پر شاوخوا د کفارو ټول طاقت د بیرغ وساتلو ته متوجه دي. نو ځکه وی کولای شوی چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د بیرغ څخه منع کړي. په دغه وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بل ټولي جوړ کړه او د بل طرفه پر بیرغ حمله وکړه. د بیرغ اخیستونکي ووهه او ویوژي. د دریم وار د پاره د کفارو بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ په واسطه ولوېدی. د طلحه بل زوی کلاب ابن طلحه بیرغ پورته کړ. بیا هم جنگ پر بیرغ شروع دی. علی رضی الله تعالی عنہ چې تر اوسه عدالت دی بیا یې حمله پر وکړه دا یې هم ووژي. د څلورم وار د پاره بیا د کفارو بیرغ ولوېدی او د ابو طلحه د کورنۍ 15 نفره ووژل شو. د کفارو لشکر د میدان جنگ د شاوخوا څخه ورته ګوري چې بیرغ ته څه پیښه ده. لویږي او پورته کیږي. ټول کفار د بیرغ په انتظار دي چې څه به ورته پیښه شي او د جنگ شدت هم ټول د بیرغ پر شاوخوا دي. کفارو ډېرې سختې حملې شروع کړې چې علي او حمزه پر شاکي. د بیرغ د شاوخوا ټول کفار و دوی ته متوجه دي. هلته د طلحه بل زوی چې جلاس ابن طلحه نوم دی بیرغ پورته کوي. دلته کفار د علي او حمزه رضی الله تعالی عنهما سره اخته دي چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د یوې بلې ډلې سره راغلی او پر بیرغ یې حمله وکړه. د طلحه زوی ووژي او د کفارو بیرغ د 15 وار د پاره ولوېدی. کفار لیونی سو نه پوهیږي چې څه وکړي. کم یو منع کی. سلافه د ابو طلحه لور چې د هغه 15 وژل شو کسانو خور یا عمه دا هم په دغه جنگ کې حاضر و او دا پوهیده چې هغه کسان چې بیرغ پورته کوي هغه د دې ورونه دي او پوهیده چې د هر وار بیرغ د لویدلو سره د دې یو ورور وژل کیږي. نو د بیرغ و طرف ته ورده مخسو. هغه وخت و بیرغ ته ورسېده چې 15 ورور یې عاصم ووژي. دا ورته ګوري او ورور یې ووژل شو او بیرغ هم د 15 وار د پاره ولوېدی. شپږم نفر چې دوی هم د ابو طلحه د اولادې څخه وو بیرغ پورته کوي. سلافه ورته ګوري 15 ورونه یا ورارګان یې ووژل شو او شپږم یې بیرغ پورته کوي. دلته بیا عاصم رضی الله تعالی عنہ وکولای شوی چې شپږم نفر ته ځان ورورسوي او هغه هم ووژني. سلافه چې دغه شپږ وژل شو نفر خور یا عمه ورته ګوري او د شپږم وار د پاره بیا بیرغ ولوېدی. د کفارو لشکر د جنگ د اولو لحظو څخه پرېږدېدو شو. سلافه چې ولیده چې دوه ورونه د دې و مخته د عاصم رضی الله تعالی عنہ په لاس وژل کیږي نو یې دا خیال شو چې هغه نور ورونه یې هم عاصم رضی الله تعالی عنہ وژلي دي. د دې په ګمان چې شپږ سره عاصم رضی الله تعالی عنہ ووژل. نو ویل څوک په د عاصم سر را تراوړي. قسم دی چې د سر په کوپړی کې به شراب وچشم او بیا به دغه سر په سرو زرو دکم او په انعام کې به وهغه چاته ورکم چې دغه سر یې را تراوړي وي. یعنی دا د هغه چا انعام دی چې د عاصم سر را تراوړي چې زبه دغه سر په سرو زرو ډکوم او هغه ته به ورکوم. دلته نو پر عاصم حمله زیات شوه ځکه هر څوک غواړي چې دغه انعام او جایزه واخلي. خو عاصم رضی الله تعالی عنہ چې وهري خواته مخکې وهل او وجل کوي. د کفار
کفارو بیرغ پر مځکه پروت دی. تر اوسه پورې 6 نفره د بیرغ اخیستونکي د یوې کورنۍ څخه چې د ابو طلحه چې نوم یې عبد الله ابن عثمان ابن عبد الدار کورنۍ ده وژل شوي دي. په دغه وخت کې د کفارو څخه یو نفر چې د ابو طلحه د کورنۍ څخه نه و مګر د بني عبد الدار څخه و بیرغ ته ځان ورساوه او د اوم وار د پاره یې بیرغ پورته کړ. دا نفر د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل شو. یا په بل روایت حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ووژل. د کفارو بیرغ شریح ابن قارض پورته کړ. دا سړی بیا د قزمان د طرفه ووژل شو. قزمان اصلا منافق و خو په جنگ کې د عقیده نه بلکې د قومیت پر اساس ګډون کړی وو. تفصیل به ورسته درته راسي. او بیا د کفارو بیرغ ابو زید عمرو ابن عبد مناف العبدری پورته کړ. دا هم د قزمان د طرفه ووژل شو. بیا د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدری زوی پورته کړ. دا هم قزمان ووژي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.